علامه سعدي رحمه الله وی زه یو تاجر خواله ورلمه وی ما چې ما سره شپه شوله دې تاجر ما ته د خپل تجارت کیسې کوي دومره روپۍ مې وګټلې دا پلانکې کار مې وکړو دومره مال راته پاس وی ټوله شپې لاله په دې تجارت په کیسو باندې دماغ وخوړل وی ما ته په آخر کې ویل چې سعدي صاحب مال لګه دعا وکړه یو سفر مې پاتې دی یو چې هغه سفر مې سر ته ورسېږي که نه بیا به زه په دکان باندې د پاسې د قناعت دکان باندې به ناست یم او د قناعت او د صبر ژوند به تېرو وی ما ورته ویل چې هغه آخري سفر دې څه دی دا راته ویل ویلې چې چین ته ځمه د چین نه به قیمتي شیشې راوړم روم ته به یې ویل په روم کې به هلته خرڅ کړم په ګران قیمت روم کې به هلته ښایسته کارپېټې ښایسته قالینې واخلم هندوستان ته به یې ویسم هندوستان نه به یې پلانکي ځای ته چې دا مال آخري تجارت او سفر زه وکړمه که بس بیا به وروسته زما قناعت نصیب شي سعدي صاحب ویل ما ورته ویلې ستا مثال دو خبرې ستا مثال د هغه انسان مثال دی لکه په خر په اس د پاسه سوري او په دنیا په یو صحرا کې روان دی او سامان د تجارت په ځان باندې پورته کړی دی دغه تاجر دغه بل ورځ مړ شو دا اس مړ پروت دی دا خر مړ پروت دی دیم مړ دی سامان هم پرې پاسه پروت دی او بل ورځ سا وختله د دنیا نه لاړ دنیا چې دی ویل یا خو به د قناعت مړی او یا به د دقه کله سترګې چې د پټ شي بیا به د دغه مړی دا د دنیا سترګې د انسان سوا د خاورو نه په بل یو شي باندې نه ډکېږي بس یو زمون پیغمبرو محمد صلی الله علیه وسلم هغه د دنیا څنګه دنیا تیر کړې وه دا خلک چې وایي د پیغمبر په طریقه کې کامیابی ده یا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت راټینګول د نبی سنت یوازې راپولیدل نه دي د نبی سنت یوازې امین ویل نه دي د نبی سنت یوازې زما او ستا نبی داسې طریقه په دنیا کې تیره کړې ده چې سایې کله د دنیا نه تلو سایې ختله نو په هغه وخت کې یو سوچ یې وکړو یو خفګان ورته راغی څه خفګان دی ویل زما په کور کې دومره اشرفۍ پرتې دي ویل زما د سا د وتلو نه مخکې دا خیراتي کوي اسنا د الله نبی رب العالمین ته څه وایي چې هغه دې دنیا کې د هغه په کور کې دومره اشرفۍ پرتې دي رب العالمین ته به زه څه جواب ورکوم